سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم تاسو ټولو درنو لیدونکو ته. خوشاله یم چې بیا هم له یوې بلې ویډیو سره ستاسو په درانه حضور کې یم. لکه څنګه چې پوهیږئ په دې ویډیو کې غواړم ځینې لارښوونې در سره شریکې کړم چې په عملي کولو سره یې کولی شو له ژوند نه خوند واخلو او له ناامیدۍ او خفګان څخه مو وژغوري. نو د دې ویډیو تر پایه زما ملتیا وکړئ او که د چینل نوي میلمانه یاست د نورو ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ. لومړی، مسکا تر ټولو ارزان بیه شی ده. که غواړئ ښکلې څېره ولرئ مسکي واوسئ. دویم، که مثبت فکر کوئ ملګري به مو ډیر وي او له تاسو سره له وخت تیرولو به خوند اخلي. دریم، د هغو نعمتونو په اړه فکر وکړئ چې همدا اوس یې لرئ، نه د هغو مصیبتونو په اړه چې در باندې تیر شوي. څلورم، ووایاست هر څه عالی دي ځکه خدای پاک ستاسو خبرې اوري څو یې پر حقیقت بدلې کړي. پنځم، هره خبره په کافي اندازه تکرار کړئ تر څو پر حقیقت بدله شي. شپږم، موږ هماغه څه ته رسیږو چې په اړه یې فکر کوو، نو په ذهن کې مو لویو افکارو ته ځای ورکړئ. اووم، ځان مو پاک او شفاف ساتئ ځکه تاسو هغه دریڅه یاست چې نړۍ ته ترې ورګورئ. اتم، لوړې هیلې ولرئ او د رسېدو لپاره یې پر خوا ور ودانګئ. نهم، ځان مو له ناروغو افکارو لرې وساتئ چې عبارت دي له کینې، حسادت او حقارت څخه. لسم، دعا کولی شي له هرې شپې وروسته تاسو ژوندي راپورته کړي او هره ورځ مو په خوښۍ تیره شي. یولسم، هیڅکله ناهیلي کوونکې او داسې خبرې مه کوئ چې ګواکې ماتې مو خوړلې ده. تل د هیلې، باور، ایمان او بریا په شان کلمې وکاروئ. دولسم، د نورو پر وړاندې مو د حسادت کړکۍ بنده کړئ. د زړه دریڅه مو د مثبتو افکارو پر لور خلاصه کړئ. دیارلسم، په مینه، محبت او مثبت نظر نورو ته وګورئ. دغه څه مو د ملګرو په نوملړ کې زیاتوالی راولي. څوارلسم، دعا مو داسې مه مطرح کوئ چې ګواکې له خدای پاک څخه څه غواړئ. شکر ایستل تر ټولو ښه دعا ده. مننه چې تر دې مهاله مو ملتیا وکړه. که مو ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب او خپل نظرونه په کومنټونو کې راته ولیکئ. تر بیا او بلې خپرونې تاسو په لویه بخښونکي خدای سپارم. سوکاله او له خوښیو ډک ژوند ولرئ.